بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، د اووم صنف په نهم درس کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو نهم درس ته او عنوان دی تلمیذ امین. تلمیذ زده کوونکی، امین امانتدار، هغه څوک چې خیانت نه کوي، هغه ته په عربي کې امین وایي. تلمیذ امین، امانتدار زده کوونکی. راځو د همدې عنوان لاندې موږ نن درس وایو په 33مه صفحه کې د اووم صنف کتاب 33 نمبر صفحه. اول دا درس وایم او وروسته یو کلمه معنا کوم او بیا یو جمله هم معنا کوم. وجد خالد قلما فذهب إلى المعلم وقال: يا أستاذ، وجدت هذا القلم. قال المعلم: من فقد قلمه؟ قال محمود: أنا فقدت قلمي. قال المعلم: ما لون قلمك؟ قال محمود: لونه أسود. قال المعلم: خذ قلمك يا محمود. وقال لخالد: شكرا لك، أنت تلميذ أمين. دا امانتداري یو درس دی چې په هغې کې مختلف لغات، اصطلاحات او الفاظ تاسې زده کوئ. وجد پیدا کړ، عموما چا نه یو شی ورک وي یا لاره کې چې شی پیدا کړي هغې ته موږ څه وایو؟ وجد. نو وجد پیدا کړ. خالد ډېره بخښنې سره تاسو به م وایي چې ویډیو وخت کې چایس کي مصروفیت د وجې نه کله کله سړی همداسې زه هم ډېر زیات مصروف وم نن. اوس د همدې جریان کې م راته موقع پیدا شوه چې چای م وڅښم. وجد پیدا کړ. خالد قلمن قلم. وجد خالد قلما، خالد قلم پیدا کړ. فذهب نو ذهب لاړ. الى تا المعلمه نه دی، دلته سهوه شوي دي. ښه، الى حرف جر دی. په هر اسم چې الى داخليږي هلته به زیر راځي، کسر راځي. الى المعلم، الى الغرفه، الى المسجد، هر ځای کې چې الى وګورئ هغې نه وروسته به څه راځي؟ کسره. دلته د فتحه کې سهوه شوي. فذهب الى المعلم، نو معلم ته لاړ. وقال او ویل: یا استاذ، استاذه. وجدت ما پیدا کړ. هذا دا القلم قلم. یا استاذ وجدت هذا القلم، ای استاذه دا قلم می پیدا کړ. قال ویل المعلم معلم: من چا فقد ورکړی قلمه د هغه قلم. قال المعلم معلم ویل: من فقد قلمه، خپل قلم چا ورک کړی؟ دلته هم همداسې دی، خالد قلم بیا مون. قال محمود ویل: انا زه، ما دواړو لپاره دی مختلفو، زه کله زه وي کله ما وي. فقدت ورک کړی دی قلمي، زما قلم. قال محمود ویل: انا فقدت قلمي، ما خپل قلم ورک کړی دی. قال ویل المعلم معلم. اوس د دې محمود نه پوښتنه کوي که نه چې ستا د قلم رنګ څنګه و چې پردي قلم باندې دا وونه کړي. ما څه کوم، لون رنګ، قلم کا ستا، قلم کا ستا قلم. قال المعلم معلم ویل: ما لون قلمك، ستا د قلم رنګ څه دی؟ قال محمود ویل: لونه د هغه رنګ اسود، تور. لونه اسود، رنګ یې تور دی. قال محمود لونه اسود، رنګ یې اسود دی. هو اشاره ده د هغه رنګ. دلته چې لیکلي زما د قلم رنګ تور دی، نه که موږ په عربي کې وایو چې زما د قلم رنګ تور دی، لون قلمي اسود، زما د قلم رنګ تور دی. خو دلته داسې دی لونه اسود، د هغه رنګ، یعنی د
د قلم رنګ اشاره ده دلته لونه اسود د هغه رنګ تور دی. قال المعلم معلم وویل خذ واخله قلمك ستا قلم یا محمود ای محموده. قال المعلم معلم وویل خذ قلمك یا محمود قلم واخله ای محموده. وقال لخالد او خالد ته ویل شكرا لك مننه لتانا انت ته تلميذ زدکونکی امين امانتدار. وقال لخالد او خالد ته ویل شكرا لك تانا مننه انت تلميذ امين ته یو امانتدار زدکونکی. یو نقطه بل چې دلته ډیره مهمه ده دلته دوه قسمه کلمات استعمال شوي دوه قسمه نمونه یو استاد او یو المعلم. د دې دوړو ترمنځ په معنا او فرق باندې باید تاسو پوه شئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره د معلم کلمه استعمال کړي. انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. نو معلم ښوونکی دی. استاد څه دی؟ استاد اصطلاح عامه اصطلاح ده په هر چا باندې اطلاق کیږي. هر کسب کې چې څوک مسلکی توب او مهارت ولري هغه ته موږ استاد وایو. مثلا که یو څوک ډرایورۍ کې مسلکی وي تکړه وي استاد. یو څوک نجارۍ کې مسلکی دی تکړه دی استاد. یو څوک ویلډینګ کارۍ کې مسلکی دی تکړه دی استاد. اما هغه معلم نشي کېدلی. معلم همیشه څوک دی؟ ښوونکی دی چې نسل تربیه کوي نسل ته زده کړه ور انتقالوي. د پیغمبر هغه کوم رسالت چې دی هغه کومه دنده چې دی هغه ترسره کوي. ښوونکی او استاد دا تخنیکی فرق لري. انتقالیږو 34 نمبر صفحې ته. التدريبات تمرینونه دي. التدريب الأول لمړی تمرین اختر المعنى الصحيح لما يلي مما بين القوسين. مناسبه معنا انتخاب کړئ چې په قوسینو کې دي د هغې په مناسبت. مثلا فقد محمود قلمه. دلته اوس صحیح معنا د فقدت شی ده. ضاع حصل سقط وغرزید. حصل حاصل کړل. ضاع ورک شو. د فقد معنا دلته شی ده ضاع ده ورک شو کنه. ذهب محمود الى المعلم. محمود معلم تلل. د ذهب معنا دلته څه ده؟ رجع مشى جرى. رجع واپس راغی. مشى لاړ. جرى منډه کړه منډه وهله. نو ذهب د مشى په معنا دی چې لاړ. انت تلميذ امين. امين څه معنا؟ ضد الخائن د خائن ضد دی. مجتهد کوشش کوونکی دی. تحفظ الامانه امانت ساتي. امين څه ته وایي؟ ته د امانت ساتلو ته م وایي او ضد الخائن هم دی. نو د امانت ساتل به ورته ښه انتخاب وي. التدريب الثاني اجب عن الاسئله الاتيه. د لاندې سوالونو جوابونه پیدا کړئ یا د لاندې سوالونو ته جواب ورکړئ. من فقد القلم؟ فقد قلم چا ورک کړ؟ فقد محمود قلمه. محمود خپل قلم ورک کړ. من وجد القلم؟ قلم چا پیدا کړ؟ وجد خالد القلم. الى من اسرع خالد؟ خالد چاته په تیزی سره ورغی؟ اسرع خالد الى المعلم. ماذا قال المعلم لخالد؟ قال المعلم شكرا لك أنت تلميذ أمين. التدريب الثالث حول كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دی دا بدل کړئ. هو وجد المسطره. هغه خطکش پیدا کړ. دا ټول مذکر صيغې دي په دې لاین کې. دا به تاسو ټول چشته کنورټ کړئ. چشته به بدل کړئ مؤنث صيغې ته. لکه هو وجد المسطره هي وجدت القلم. نو داسې مؤنث صيغې ته به بدل کړئ.
ګوره هو په هي بدلیږي وجده سره اخر کې تا د تأنیث لپاره په فعل کې چې کله مؤنث لپاره استعمالو نو د تأنیث ته استعمالو. هو اعطى الهدیه هغه تحفه ورکړه. هي اعطت الهدیه. هو اخذ الجائزه هغه واخیستله جائزه یا انعام. هي اخذت الجائزه. هو شكر الأستاذ. هو شكر الأستاذ. هي شكرت الأستاذ. هو اشترى الدفتر. هي اشترت الدفتر. التدريب الرابع: اقرأ الكلمات التالية مراعيا النطق الصحيح لضاد. دا نو ستاسې تلفظ صحیح کوئ چې څنګه تلفظ مو درست راشي. البته د ضاد په هکله تاسو ته یو خبره وکړم. ضاد د عربي ژبې ډیر مهم حرف دی. حتی چې د عربي ژبې دویم نوم څه دی؟ لغة الضاد. نو لغة الضاد ځکه ورته وایي چې دا عربي ژبه یوازینۍ ژبه ده چې د ضاد تلفظ صحیح کوي. زموږ تاسو د چا نوم چې په ضاد کې وي لکه فضل ربي، فضل په زی خو نه لیکل کېږي، په ضاد لیکل کېږي فضل ربي. خو نور ټول ملتونه چې دی دا حرف صحیح نه ادا کوي، زی او زوی او داسې وایي که نه. یوازینۍ ژبه عربي ده چې ضاد پکې صحیح تلفظ کېږي ځکه خو ورته لغة الضاد وایي. رازونو تلفظ یې کوو: ضال، دال، ضرب، درب، حامض، حامد، ناهض، ناهد، ضل، دل، وضع، ودع، ضر، در، نهض، نهد. التدريب الخامس، بنزم تمرين: أجري الحوار مع زميلك مستعينا بما يلي. خپل ملګري سره حوار جاری کا، لاندې یو څه مرسته یو څه نقل یې درکړی دی، د دې نه نقل وکړه. دغسې سوالونه ته هم را پیدا کړه. لمن هذا القلم؟ دا قلم د چا دی؟ لمن هذا الكتاب؟ دا کتاب د چا دی؟ من هذا الرجل؟ دا سړی څوک دی؟ لمن هذه الحقيبة؟ دا بکسه د چا ده؟ دا لمن هذا القلم؟ هذا لي يا أخي، دا زما دی ای وروره. لمن هذا الكتاب؟ دا کتاب د چا دی؟ هذا الكتاب لأمين، دا کتاب د امین دی. من هذا الرجل؟ دا سړی څوک دی؟ هذا الرجل معلم، دا سړی معلم دی. لمن هذه الحقيبة؟ دا بکسه د چا ده؟ هذه الحقيبة لأخي، دا بکسه زما د ورور ده. ښه جمله به داسې وای چې ویلي مې وای هذه حقيبة أخي، دا زما د ورور بکسه ده. لمن هذه الكراسة؟ کتابچه د چا ده؟ هذه الكراسة للمعلم. تاسې همداسې نورې جملې را جوړوئ یو څو. التدريب السادس، شپږم تمرين: اقرأ واكتب كما في المثال. ولولا او ولیکه لکه څنګه چې په مثال کې دي. د نحوي برخه ده: کتاب، کتابي. کتاب څه ته وایي؟ کتاب. اوس څنګه هم چې زما کتاب اخر کې صرف یا ور اضافي کړه. کتاب، کتاب. کتابي، زما کتاب. کتابک، ستا کتاب. کتابه، د هغه کتاب. دا ما بله ورځ په درس کې مکمل شرح کړه. کتابه، کتابي، کتابونه، کتابک، کتابکی. دا مو ټول شرح کړه، هغه درس بیا وګورئ. قلم ته څنګه جوړو؟ زما قلم قلمي، ستا قلم قلمک، د هغه قلم قلمه، د هغې قلم قلمها. فصل صنف، زما صنف فصلي، ستا صنف فصلک، د هغه صنف فصله. مدرسة، زما مدرسه مدرستي، ستا مدرسه مدرستک، د هغه مدرسه مدرسته، د هغې مدرسه
مدرستها. حقيبة زما بکسه حقيبتي. ستا بکسه حقيبتك. د هغه بکسه حقيبته. د هغې بکسه حقيبتها. مسطرة خطکش. زما خطکش مسطرتي. ستا خطکش مسطرتك. د هغه خطکش مسطرته. د هغې خطکش مسطرتها. التدريب السابع اوم تمرين. أكمل الفراغ. خانه خالي ډکړئ بكلمة مناسبة من بين القوسين. د قوسینو ترمنځ کلمات دي: المجتهد کوشش کوونکی، المهذب مهذب مهذب، الکسول تنبل لټ، المثالي نمونی چې ورته وایي سامپل، سمپل نه سامپل نمونی، المهمل هغه چې هر وخت لټي کوي. يحب المعلم التلميذ المجتهد. معلم یا ښوونکی کوم زده کوونکی خوښوي چې کوشش کوونکی وي. يأخذ الجائزة التلميذ انعام اخلي کوم تلمیذ المثالي چې نمونوي ټولو لپاره نمونوي هغه به انعام اخلي. التلميذ المهذب يحترم الأستاذ. مؤدب زده کوونکی چې دی هغه د استاد احترام کوي. يرسب ناکامیږي التلميذ الكسول في الامتحان. د تنبل او لټ زده کوونکی چې دی هغه په امتحان کې ناکامیږي. المهمل هم ناکامیږي، هغه چې د خپل درسونو پروا نه کوي. التدريب التاسع. اكتب الحديث الآتي بخط جميل. دا راتلونکی حدیث چې دی دا په ښایسته خط ولیکئ. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. آیت چې دی نښې ته وایي ښه د منافق نښې درې دي. اذا حدث كذب چې خبرې وکړي دروغ وایي، و اذا وعد اخلف او چې وعده وکړي خلاف ورزي کوي پکې، و اذا اؤتمن خان او کله چې ته پرې امانت وسپارې هغه پکې څه کوي خیانت کوي. دا به په ښایسته خط ولیکئ. التدريب العاشر لسم تمرين. الثروة اللغوية د لغات ذخيرة يا ألفاظ. الصفات الحميدة مضادها يا ضدها. دا خصفت دي او دا څه دی د هغې ضد دی. الصدق رښتینولي، الكذب دروغ، الوفاء وفا ده، الخلاف چې په وعده باندې وفا نه کوي د وفا ضد دی. السخاء پښتو کې ورته سخاوت وایي که نه، هغه څوک چې لاس اخلاص وي صدقات او زکات او خرڅې کوي. البخل کنجوسي بخیلي. المجتهد عموما د زده کوونکو لپاره دا کلمه اصطلاح استعمالیږي کوشش کوونکی. الکسلان لټ تنبل. المؤدب باادبه. الوقح هغه چې په خبرو کې باک نه کوي او بې ادبه خبرې کوي. دا څومره صفحه وه؟ 30. 38 صفحې ته ځو. په 38 صفحه کې الواجب المنزلي دی، کورنۍ دنده ده. حول کما فی المثال. بدل یې کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. زاهد ذهب الى المدرسه. زاهد ښوونځي ته لاړ. هو ذهب الى المدرسه. دلته د زاهد په ځای د اشاره استعمالو. هو هغه ذهب الى المدرسه. فاطمة ذهبت إلى المدرسة. هي ذهبت إلى المدرسة. دا ټولې جملې همداسې د نوم په ځای اشاره ورته کوئ. عثمان قرأ القرآن الكريم. هو قرأ القرآن الكريم. مريم قرأت القرآن الكريم. مريم قرآن كريم ولست. هي قرأت القرآن الكريم. التلميذ دخل الفصل. هو دخل الفصل. التلميذة دخلت الفصل. زده کوونکي صنف ته داخله شوه. المعلم كتب الدرس. ښوونکي درس ولیکه. هو كتب الدرس. المعلمة كتبت الدرس. هي كتبت الدرس.
لسم درس شروع کیږي. نو د نن لپاره همدومره درس بس دی. ونكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.